اوس راځو ګورو چې زمونږ د یو خاص موضوع په اړه باندې د هغې تصویر پکار ده، په هغې باره کې زمونږ یو ویډیو پکار ده، کتاب هم پکار ده، د هغې په اړه زمونږ خبرونه پکار دي، یعنې کوم نوي معلومات راغلي هغه پکار دي، یا نور معلومات زمونږ پکار دي. څنګه کولی شو چې دغه معلومات ډېر زر د ګوګل نه ترلاسه کړو؟ د مثال په ډول زه اوس ورته لیکم چې زما د ستروسو شاخبري پکار ده، نو زه ورته لیکم چې سټرس پرونینګ دا مې انټر کړو. دا همغه اولنی مثال ده چې موږ په دې باندې کار کوو. وګورئ چې ګوګل موږ ته د ستروسو د پرونینګ ویب سایټونه راخلاص کړل. یعنې دلته که لاندې موږ او تاسې راځو څومره چې ګورو دا هغه ویب سایټونه دي چې د ستروسو پرونینګ بحث پې شوی. خو که چیرې زموږ یوازې تصویرونه اوس پکاري نو تاسو کولی شئ په ایمیج باندې کلیک کړئ، نو به ګورئ چې صرف د ستروسو د شاخبرې عکسونه به موږ ته په لاس راشي. په دې کې به د قیچي عکسونه وي، د ونو عکسونه وي چې هغه شاخبرې شوي دي، او د نور تخنیکي کارونه چې مثلا په شاخبرې کې ترسره کیږي هغه به موږ او تاسو ته اوس په لاس راشي. بله مهمه خبره ده چې دغه تصویرونه تاسو څنګه اوس ترلاسه کولی شئ. د مثال په ډول په دې کې د یو تصویر خوښ شو، غواړئ چې هغه تصویر ته اوس ترلاسه کړئ او د هغې تصویر نه ته استفاده وکړئ. زه راځم د مثال په ډول دغه تصویر زما اوس خوښ دی، چې دغه تصویر زه وګورم چې د څه دپاره یې دلته ورکړ، دغه تصویر څه معنا لري. په یو شي باندې به تاسو پوه شئ چې دغه عکسونه چې ګوګل موږ ته راخلاص کړل دغه هر عکس په یو نه یو ویب سایټ کې دا پروت دی، او په هغه ویب سایټ کې د همدې عکس په رابطه حتمني معلومات لیکل شوي دي. زه په همدغه عکس باندې کلیک کوم، تاسو ګورئ چې اوس ماته دوه نور اختیارونه راکوي، چې یو اختیار دا ده چې همدغه عکس زه غټ وګورم چې هغه د ویو ایمیج بټن ده په ښي لاس کې، او بله ده چې زه کولی شم چې هغه ویب سایټ کې چې دغه عکس پروت ده هغه ویب سایټ ته لاړ شم. نو زه راځم د ویزټ پیج په نوم باندې په دغه بټن باندې زه کلیک کوم. تاسو به وګورئ چې اوس ماته یو ویب سایټ راخلاصیږي چې په هغه ویب سایټ کې چې دغه عکس اچول شوی دی، نو د دغه عکس په باره کې معلومات دي، او د دې ترڅنګ حتمني نور معلومات هم شته. نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقه د دې نه استفاده وکړئ. که چیرې دغه عکس غواړئ چې کاپي کړئ نو کولی شئ چې په دې باندې رایټ کلیک کړئ او د کاپي بټن نه استفاده وکړئ، او بیا ډیسکټاپ ته راشئ، او یا کوم بل ځای کې کوم بل ډرایو کې ستاسو پکار وي تاسو کولی شئ دغه عکس پیسټ کړئ، نو دغه عکس تاسو سره په ډیسکټاپ باندې کاپي شو. د دې نه علاوه ځینې وخت زموږ ویډیو ته ضرورت کیږي، ځینې وخت موږ کتابونه غواړو چې ولټوو، نو راځو بیرته بیک بټن ته چې موږ هماغه خپلې ساحې ته راشو، او تاسو وګورئ چې زه بیرته هماغه ویب سایټ ما ورته لیکلو چې ستروسو پرونینګ. که چیرې تاسو غواړئ چې د ستروسو پرونینګ په باره کې ویډیوګانې وګورئ نو دا اپشن هم دلته موجود دی. که چیرې په دې باندې موږ کلیک کړو نو موږ ته به د ویډیوګانې یو لیست اوس راشي چې د ستروسو د شاخبرۍ په باره کې کومې ویډیوګانې جوړې شوي دي. نو تاسو کولی شئ چې دغه هره ویډیو راخلاصه کړئ، او کولی شئ چې وګورئ چې دغه ویډیو چیرته پرته ده. ګورو چې دغه ویډیو په یوټیوب کې پرته ده، دغه بله هم په یوټیوب کې پرته ده، خو دغه پاس ویډیو دا هم په یوټیوب کې ده، خو ځینې ویډیوګانې بیا په یوټیوب کې نه دي، په نورو ویب سایټونو کې دي. خو چې هر چیرته تاسو دغه ویډیوګانې کتلی هم شئ، او ځینې وخت چې کوم ډاونلوډر ولرئ تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو را ډاونلوډ هم کړئ. ما په خپله هم د همدې طریقې نه ډېره زیاته استفاده کړې ده، د پیوندونو په باره کې، د شاخبرۍ په باره کې، او داسې نور عمومي معلوماتو په باره کې د یوټیوب نه مې ډېر زیاته استفاده کړې، او ډېر فایلونه مې ترې نه را ډاونلوډ کړي دي. راځو د مثال په ډول په دغه اول ویب سایټ باندې کلیک کوو، ګورو چې دلته د شاخبرۍ په باره کې دا خلک په دغه ویډیو کې دوی څه وایي. ګورو چې په همدغه ویب سایټ کې د ستروسو شاخبرۍ په باره کې یو ویډیو موږ ته راخلاصه شوه، او دغه سړی اوس موږ او تاسو ته د ستروسو شاخبرۍ راښیي. خو په څنګ کې وګورئ چې دلته نورې ویډیوګانې هم دي چې هغه هم یا د ستروسو په باره کې دي یا د دې د شاخبرۍ په باره کې دي، او په دغه موضوعاتو باندې غږیږي. نو تاسو کولی شئ چې ډېرې زیاتې ویډیوګانې ترلاسه کړئ او د هغې نه په آینده کې استفاده وکړئ. ځینې وخت ضرورت کېږي چې تاسو د یو موضوع په باره کې یو کتاب وګورئ، او د هغې کتاب نه استفاده وکړئ، یا په انټرنیټ کې ولولئ او یا یې را ډاونلوډ کړئ. خو اکثره وخت هغه کتابونه چې نوي چاپ شوي او هغه د خرڅ په جریان کې، نو تاسو نشئ کولی چې هغه ډاونلوډ کړئ، خو په انټرنیټ کې هغه په آنلاین ډول کولی شئ چې ولولئ.
اوس بیا هم راځو همدغه د ستروسو د شاخبرۍ په باره کې د مثال په ډول زه غواړم چې کتابونه وګورم، نو راځو دغه د مور په بټن باندې کلیک کوو او تاسو ګورئ چې که چیرې ستاسو د دې په باره کې نیوز پکار دي، د همدې ستروسو شاخبرۍ په باره کې کتابونه هم پکار دي او نور موضوعات هم پکار دي، یا ریسیپي هم پکار دي، مثلا د ستروسو ریسیپي به تاسو دلته په لاس راشي. زه راځم اوس بوکس ته او زما کتابونه پکار دي چې د ستروسو شاخبرۍ باندې لیکل شوي، نو تاسو ته به لیستونه اوس درکړي چې دغه کتابونه د ستروسو شاخبري موضوع پکې ذکر شوې ده. تاسو کولی شئ چې په دغه هر کتاب باندې کلیک کړئ او د دې نه معلومات ترلاسه کړئ. ګورو چې دغه کتاب مثلا دغه ویب سایټ کې ګورو چې د سټرس انډسټري په نوم باندې پیج 411 کې دلته لاندې دې ساو کې ګورو چې د شاخبرۍ په باره کې رښتیا معلومات ورکړي دي، ستروس شاخبري ده. او دغه کتاب چې د په کوم ویب سایټ کې پروت دی دا د ګوګل بوکس کې پروت دی، books.google.com، یعنی د ګوګل د کتابونو په ویب سایټ کې پروت دی. نو دا تاسو څنګه لولئ؟ په دې باندې کلیک کوو، موږ ته به د ګوګل د کتابونو صفحه راخلاصه شي. دغه کتابونه چې د ګوګل په صفحه باندې راخلاصیږي یعنی ګوګل بوکس کې موجود دي، نو اکثره د دوی نه موږ نشو را ډاونلوډ کولی چې خپل ځان سره راواخلو، خو تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول دا وګورئ او همدلته مطالعه کوئ. په دغه صفحه کې هغه معلومات چې زموږ په کار هغه لیکل شوي دي، کولی شئ د دې نه استفاده وکړئ. که چیرې دا خوښ نه و نو بیرته د بیک بټن باندې کلیک کړئ، بل کتاب انتخاب کړئ، خو تاسو کولی شئ چې همدې پروسې ته ادامه ورکړئ او ډېر په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ.